بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، فاروق اعظم یم. موږ تاسې په تیر پیغام کې د حفظ نفس پر ساتلو بحث و. دا اوس د هغه حفظ نفس د ساتلو د بحث ادامه ده. موږ ویلي وو چې حفظ نفس په څه شي ساتل کېږي او تعداد د ساتلو هغه شرایطو او وسایل مو ویلي وو. اوس راځو له استبداد او فرد محوري ټولنه ساتل، دا هم د حفظ نفس څخه ده. استبداد د سیاسي واکمنۍ هغه ډول دی چې یو کس یا محدود کسان پرته له شورا او قانون پر ټولنه مطلق واک ولري. داسې نظام معمولا د خلکو د ازادیو، طبیعي حقوقو او دیني ارزښتونو محدودونکی وي، چې دا د شریعت له مقاصدو او خصوصا د حفظ نفس خلاف دی، ځکه خلکو ته ضرر رسیږي. فرد محوري بیا یو فرهنګي سیاسي تمایل دی چې ټول تصمیمونه او سیاستونه د یو فرد له ارادې، خوښې او ګټې سره تړاو لري، نه د ټولنې له مصالحو سره. دلته د مشر پر شاوخوا بې کفایته، بې ارادې او چاپلوسان راټول وي چې د ټولنې په خیر ابتکار نه لري. کېدای شي مشر دومره خراب څوک نه وي، خو همدا شاوخوا مشاورین یې خرابوي، له ټولنې یې تجریدوي او کوشش کوي مشر ټولنې ته د دوی په چخونو سترګو وګوري او د دوی د ناکارو غوږو له لارې د ملت اواز واوري. فرد محوري هم لکه استبداد د حفظ دین او حفظ نفس چې د شریعت له مهمو مقاصدو دي خلاف ده. استبدادي او فردي محوري نظامونه اکثر د نصیحت، دیني بیان، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او د حق د دعوت مخ نیسي. دا کار د حفظ دین پر ضد مستقیم اقدام دی، ځکه الدین نصیحه او له خرافاتو باید وساتل سي. د حق و باطل ترمنځ تفکیک باید ممکن وي او د بیان د ازادۍ حق باید موجود وي. څوک ویره ونه لري چې کوم حق د اصلاح او ټولنې د خیر په منظور د ادب په چوکاټ کې ووایه، او یا د نظام کمزوري مې د خواخوږۍ له مخې خپل یو ملګري ته په ګوته کړه، تعقیب تعذیب بسم. د جابر مشر په وړاندې حق ویل جهاد اکبر دی او ځینې علماو د شهادت د درجې سره برابر ګڼلی دي. دا ځکه د دین د بقا او پرمختګ یو رمز د بیان ازادي ده. د استبداد په وړاندې چوپتیا لویه ګناه، دا ځکه په اسلامي ټولنه کې نقص لیدل او هغه نه په ګوته کول او د هغه د اصلاح کوشش نه کول پر نظام نه زور سوی او نه اخلاص ښیي. اسلامي شریعت الهي نظام دی چې د انسان ژوند ته د عدالت، رحمت، حکمت او اصلاح اصلونه برابروي. د دغسې نظام سره نه اخلاص او بې تفاوتي لوی ظلم او لویه فاجعه ده او د شریعت په مقاصدو نه پوهېدل دي. استبداد او فرد محوري د شریعت د یو بل مهم مقصد حفظ العقل سره خلاف دي. انسان حر و آزاد پیدا سوی دی، بالغ او عاقل انسان په اراده کې آزاد دی. مستبد او فرد محور نظامونه د سالم تفکر، مثمرې پوښتنو، علمي څېړنو او اجتهاد د دروازې بندوي. استبداد د عقل د فطري ودې خنډ دی. اسلام د عقل قدر کوي، دا ځکه عقل مناط د تکلیف دی. پر کوچني او لیوني د دین تکلیف نشته. قرآن کریم انسان ته د تعقل، تدبر، تفقه امر کوي، خو استبداد او فرد محوري د خلکو عقل محکوم او فلجوي او ټولنه انحطاط ته بیایي. په دغسې یو حالت کې ټولنیز عدالت، نرو ښځو د تعلیم موقع، ټولو ته د اقتصادي فرصتونو برابرول، د ملي اقتصاد وده او د سرچینو عادلانه ویش ته پوره ارزښت نه ورکوي، چې دا د نسل د فساد، بې عدالتي او اخلاقي زوال سبب ګرځي. استبداد مال ضایع کوي، چې دا هم د شریعت مقاصدو خلاف دی. په استبدادي نظام کې د عامه شتمنیو پټو ښکاره غلا، اختلاس، انحصار، په حکومتي چارو کې انډیوالي پالل، عدم شفافیت او په بیت المال کې بې ځایه تصرف د حفظ مال پر ضد یو عمل دی. دا ځکه بیت المال د امت ملکیت دی، نه د فرد، انډیوالانو یا کورنۍ. حساب ورکونه شورایي نظام د امت په چارو کې د هغوی ګډون او د نظر تنوع د اسلامي سیاست پایداره روحیه ده چې د فرد محوري، استبداد او مطلق واکمنۍ ضد ده. د اسلام په تاریخ کې چې هر کله استبداد غالب سوی دی، لکه په امویانو، عباسیانو او د عثماني دورې په اخرو کې دیني او دنیوي علوم، اجتهاد، عدالت او د ولس قدرت کمزوره سوی دی.
استبداد او فرد محوري د اسلامي شریعت له مقاصدو سره ښکاره په ټکر کې دي. نه یوازې د فردي حقونو او ازادیو خلاف دي، بلکې د ټولنې په اخلاقي، اقتصادي او سیاسي انکشاف کې هم لوی خنډ دي. دغسې یو زهرجن حالت اسلامي ټولنه له هر لحاظه کمزوره کوي او د پردو تجاوز او استعمار ته لار هواروي. د اسلامي امت اوسنی ذلت هم تر ډیره د حاکمانو استبداد او فرد محوري او د شریعت مقاصدو نه اهتمام دی. انسان باید پاک او زکی وي. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظیم. د نفس اصلاح او تزکیه د حفظ نفس باطنی بودونه دي، او هغه دا چې یوازې جسمانی او فزیکي ژوند نه، بلکې د روح، عقل، اخلاق او نیت پاک ساتل هم د ژوند حفاظت دی. کله چې انسان خپل نفس اصلاح او تزکیه کړي، هغه ځان له بدیو او ګناهو ساتي، له خطرناکو افعالو لکه نشه او زنا او خودکشي او غرور او ظلم ساتي. د نورو عزت، مال او ژوند ته درناوی کوي، له ظلم، کینې، حسد او شر ځان ساتي او د ټولنې د امن، سلامتۍ او پرمختګ برخه ګرځي. که نفس اصلاح او تزکیه نسی، ځان او نور ته ضرر رسوي چې د حفظ نفس خلاف دی. مسلمان به د ښو اخلاقو خاوند وي. دا ځکه زموږ پیغمبر فرمایي چې زه د ښو اخلاقو د بشپړولو لپاره رالیږل سوی یم. اخلاقي انسان تواضع لري، مهربان او په ټولنه کې د عدالت طرفدار وي. د ځان، کورنۍ او ټولنې په وړاندې مسؤلیت قبلول د ښو اخلاقو برخه ده چې دا ټول په خپل وار په حفظ نفس کې شامل دي. د نفس ژغورنه نه یوازې نه ده چې انسان ته خواړه یا د ناروغۍ په وخت کې دوا ورکول شي، بلکې تر ټولو مهم تعلیم او تربیه ده چې دا خواړه څنګه په سمه او عزتمنه لار پیدا شي، څنګه یې سم مصرف کې اسراف ونشي، او څنګه خپل عقل، نیت او عمل له هر ډول آفتونو او خطرونو وساتل شي. تعلیم او تربیه په حفظ نفس کې ډیر مهم کردار لري. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظیم. په دین کې تفقه او اخلاق، پوهه، د نفس اصلاح او تزکیه، د ملکی کسبونو او نظامی مهارتونو زده کړه چې د دین او ژوند په ساتل کېږي، ټول په علم کېږي. علم انسان ته توان ورکوي چې ځان له خطرونو وساتي او عزتمن ژوند ولري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ده. علم د عقل او کرامت په ساتنه کې مرسته کوي چې دا په خپله د حفظ نفس یوه بڼه ده. د حفظ نفس مقصد د یوه داسې ګټور، فعال او عزتمن انسان جوړول دي چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته خیر ورسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول انسانان د الله عیال او کورنۍ ده، او الله ته هغه څوک ډیر محبوب دی چې نور ته ګټه رسیږي. بل ځای فرمایي خیر الناس انفعهم. د حفظ نفس تقاضا دا ده چې انسان به مسؤلیت پذیر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. د راع مقام یوازې تشریفاتي مقام نه دی، بلکې دا یو امانت، مکلفیت او مسؤلیت دی چې تر خپل لاس لاندې کسانو جایزې اړتیاوې به څوک پوره کوي، عدالت به تامینوي او د خپل مقام د استعمال حساب ورکوي. همداراز علیه السلام فرمایي خیر الناس من ینفع الناس. دوستانو، د علم څنګ ته تربیه د انسان باطن اصلاح کوي. تزکیه د نفس ډیره مهمه ده. په تعلیم او تربیه انسان په فکري، اخلاقي او ټولنیز لحاظ قوي کیږي. د تعلیم او تربیه څښتن نه ځان او نه نورو ته ضرر رسوي، چې دغه لا ضرر ولا ضرار د حفظ نفس مهم اصل دی. د حفظ نفس رښتونی فهم او تطبیق هغه وخت ممکن دی چې یو مسلمان علم او پوهه ولري، مؤدب او ټولنیز خدمت هم چمتو وي. دا شخص نه یوازې خپل ژوند خوندي کوي، بلکې د خپلې کورنۍ، ټولنې او امت ته اصلاح او عزت وسیله ګرځي او د ټولنې ټول انسانیت لپاره یو اسوه حسنه او الګو کیږي. حفظ نفس یوازې دفاعي ارزښت نه دی چې ځان به له خطر او شر څوک ساتي، بلکې د نفس اصلاح او تزکیه هم د حفظ نفس برخه ده. شریعت د انسان له ژوند څخه یوازې بقا نه غواړي، بلکې برکت، عزت، تقدم او په ټولنه کې فعال حضور غواړي.
د حفظ نفس د ساتنې هدف د انسان څخه یو باکرامته، سالم، فعال، مفید او مسؤل شخص جوړول دي چې نه به ځان ته ضرر رسوي او نه به نورو ته. د خپل ځان، کورنۍ، ملت او امت لپاره به ګټور وي. د انساني ټولنې ګټور عنصر به وي. که انسان ناپوه او بې علمه وي، عقل نه ساتل کیږي. که انسان بد اخلاقه وي، اولاد، نسل او مال له خطر سره مخ دي. او که انسان فقیر، ذلیل او بې عزته وي، دین نه ساتل کیږي. دوستانو، اوس د دنیوي علومو زده کړه د شریعت مقاصدو سره ګورو. په افغانستان کې اوس د دیني علماو په منځ کې دا بحث جدي دی چې دنیوي علوم مباح او که فرض دي. یو شمېر چارواکي مباح بولي او په داسې حال کې چې متقدم علما کرام بیا دنیوي علوم د دیني علومو برخه ګڼي. امام غزالي رحمت الله علیه طبابت فرض کفایي بولي. هغه وایي طب یو له هغو علومو څخه دی چې حفظ نفس ته مستقیم خدمت کوي. د ناروغیو درملنه، وقایه او جراحي اسانتیاوي ټول د ژوند د ژغورنې وسایل دي. هغه فرمایي چې الطب من فروض کفایه لأنه لابد منه لبقاء الابدان التي بها اقامة الدين. د خوراکي توکو پیداوار، د اوبو مدیریت، له لوږې، قحطۍ او بیکاري څخه خلاصون او د تجارت د ودې لپاره د زراعت، انجینري او اقتصاد علوم دا ټول اړین دي چې دا ټول د حفظ نفس د تحقق وسیلې دي. د امت د اړتیاو پر بنسټ دنیوي علوم زده کول د اسلامي اصولو له مخې نه یوازې جواز لري، بلکې پر ولس فرض کفایي او پر اسلامي حکومت یې پالنه فرض عین ده. علامه یوسف قرضاوي وایي چې عصري علوم لکه انجینري، طب، زراعت، اقتصاد دا فرض کفایي دي پر ټولنه. د عصري تجهیزاتو وسایلو جوړول او تعلیم او تربیه په اسلامي حکومت فرض ده. اسلامي حکومت به داسې وسایل او نظامي تربیه لري چې د الله او د مسلمانانو دشمنان ورڅخه وبېرېږي. او دا هغه وخت کېدای شي چې موږ داسې نظامي وسایل ولرو او علم یې ولرو چې دشمن یې نه لري. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. دوستانو، اوس غواړو چې د ښځو د تعلیم رابطه د شریعت مقاصدو او حفظ نفس سره وڅېړو. د شریعت مقاصدو ساتلو لپاره تعلیم او تعلم یو حیاتي وسیله ده او دا حیاتي وسیله یوازې نارینو پورې محدوده نه ده، بلکې ښځه هم د انسان په حیث تعلیم و تعلم ته اړتیا لري. ښځې ناپوه او بې علمه ساتل پر کورنۍ، نسل او ټولنه ناوړه اغېزې لري چې دا عمل د شریعت د ټولو مقاصدو خلاف دی. دا ځکه د شریعت ټول مقاصد په علم ساتل کیږي او علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. بې علمي د ښځې ژوند، صحت او اقتصادي ودې ته تاوان رسوي. بې علمي د عقل چې منا ته تکلیف دی د ودې په وړاندې لوی خنډ دی. بې علمي د ښځې د عزت، کرامت او انساني مقام خلاف دی. عالمه ښځه کولی شي خپل ژوند، روغتیا، تغذیه، اولاد او چاپیریال سم مدیریت کړي. د ماشوم جسماني، رواني، اخلاقي او عقلي وده تر ډیره د مور لخوا ښه ترسره کیدای شي. که مور علم و پوهه نه لري، اولاد یې غالبا بې سواده، جاهل، په فساد اخته، فقیر او ذلیل تربیه کیږي، لویږي، چې دا د مسلمان نسل یو ډول تباهي ده. زموږ اکثر کلي په همدغه ناورین کې ژوند کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. مور د خپل کور او د خپل رعیت اولاد مسؤله ده، خو دا مسؤلیت باید دا زده کړي. البته ښځه د مور خوښه و کلي د ښځو څه زده کوي، خو دا پخوانۍ عنعنوي طریقه زموږ د ټولنې اوسنۍ متزایده تقاضا نشي پوره کولی. اوسنۍ مدرسې معاصرې عصري بڼې دي چې باید علم پکښې زده سي. پر خرو اوښو آس لرې سفر کیدای سي، اوس هم کیدای سي، خو اوس موټر الوتکه معاصره عصري بڼه ده. اوس حج ته د الوتکې پر ځای پر خر که څوک روان وي د هغه پر بې عقلۍ باندې حمل کیږي. د ماشوم د فکري، اخلاقي او فزیکي بقا لپاره د ښځې زده کړه نه یوازې روا بلکې شرعاً واجبه او د شریعت مقاصدو ده.
دوستانو د ښځو لپاره د عصري علوم دنیوي علوم د طبابت زده کړه مثلا د حفظ نفس او حفظ نسل او حفظ عقل لپاره حیاتي ده. د ښځو د شرعي حیا او حجاب په رعایت سره چې مناسب ماحول ورته برابر وي د اسلامي حکومت دنده ده په ټولنه کې د کافي ښځینه ډاکټرانو شتون ولري. نشتون یې د اسلامي حکومت کمزوري ده او په اسلامي دنده کې د هغه د پاته راتلو دلیل دی. دا چې وایي حاذق طبیب د ښځې هر ځای کتلی او لاس ور وړی سي، دا په استثنایي او اضطراري حالت کې دي. ضرورات تبیح المحظورات، خو استثناء قاعده کېدای نسي او اضطرار دایمي کېدای نسي. که څوک نه پرېږدي چې ښځه ډاکټر جوړه سي او پر ولس دغه اضطراري حالت دایم مسلط ساتي، هغه ټولنه او حکومت ټول ګناهکاران دي، د بشر د حقوق ناقضین دي او د شریعت په مقاصدو نه دي پوه. د ښځې حاملګي، زیږون، تغذیه او د ماشومانو د صحت ستونزو د حل لپاره ښځینه تخصصي پوهه د ښځو تخصصي پوهه حتمي ده. په دغسې مسایلو کې ښځه تر نارینه ښه پوهېږي. بله خبره دا ده، فرضاً که یو شمېر علما چې منحط کلیوال ذهن پر حاکم دي وایي چې ښځه موږ نه پرېږدو چې سبق ووایي او ډاکټره سي، بلکې د ضرورت په وخت کې نارینه طبیب ته ورولو او دغه حالت کلونه دوام پیدا کوي. په دغسې یو حالت کې بیا فقهي بله قاعده ده چې که د استثناء او اضطرار حالت دومره اوږد سي او دایمي سي چې خلک نسي ورڅخه خلاصېدای، پر حاکم وي، نو شریعت دغه د اضطرار دوامدار حالت د ضرورت مقام ته لوړوي او استثنایي احکام پر نافذوي. په دغه حالت کې هم د ښځې تعلیم پر حکومت فرض کیږي. امام شاطبي ټول د څلور مذهبو علمانو وایي چې حاجات دغسې یو حالت دوامداره سي، دا بیا د ضرورات منزلت ورځي او ضرورات چې دی دا تبیح المحظورات دی، محظورات حرام شانم حلالوي. که دا علما د ښځې علم حرام هم حتی وبولي، خو دوام د دغه حالت دغه حرام دغه حلالوي چې دا کار باید وسي، د ښځه باید تعلیم یافته سي. د ښځو لپاره د طب د علومو زده کړه پر ټولنه کفایي فرض ده او که ښځینه ډاکټرانې کافي شمېر نه وي چې د ټولنې کفایت وکړي، پر حکومت د ښځو ډاکټرانو روزل فرض عین دي. که ښځه زده کړه ونه لري، د ژوندانه اساسي اړتیاوې لکه حفظ صحه، وقایه، درملنه، ښه پخلی، نظافت او د ژوند نور ضروري چارې سمې نسي پېژندلی. د ښځې جهل، بېعلمي او ناپوهي د هغې اولاد د مرګ، ناروغي، سوء تغذیه او جهالت سبب ګرځي. علمي څېړنو ثابته کړې ده چې تعلیم یافته ښځې د ماشوم د مړینې خطر 50% راکموي. هغوی واکسین، پاکوالی، درملنه، تغذیه او وقایه ښه مراته وي. د ښځو پر تعلیم بندیز د هغوی ژوند، عقل او عزت ته جدي تهدید دی چې د شریعت مقاصدو خلاف دی. ښځه د همدې بې علمۍ په سبب په روپو موږ خرڅوو، د میړو سرګنۍ وهي، په بدیو کې ورکول کیږي او په قمار کې بایلل کیږي او ملا صاحب بیا نکاح مو ورتړي. که ښځه علم ولري، څوک دغسې ناروا نسي ورسره کولی. علم ښځې ته شخصیت و عزت و وقار او په ټولنه کې خپل خدای ورکړی مقام ورکوي. خو منحط قبیلوي کلیوال ذهنیت دا نه مني. تعلیم یافته مور ټولنه له ډېرو مصیبتو ژغوري، امت تربیه کوي او د نسل سالمه بقا یقیني کوي. بې علمي او ناپوهي ذلت دی او ذلت د نفس تدریجي قتل او د شریعت مقاصدو خلاف دی. تعلیم د کرامت دفاع او د ژوند معقولیت دی. د ټولنې د نر او ښځې ناپوهي د عمومي مرګ، فقر، شاتګ او ذلت ښکارندوی دی. حفظ نفس یوازې د فرد مسؤلیت نه دی، بلکې ټولنیز مسؤلیت هم دی چې ښځه پکښې کې محوري رول لري. د جهل، فقر، ذلت او فساد ریښې باید موږ د علم په تبر پرې کړو. د اسلام حاکمیت د شریعت مقاصدو په سم درک او پر رعایت سره ممکن دی. د تدبیر منزل فقه الاسره دا یو په فقه کې مهم بحث دی. د کور نظافت، غذایي توازن، درملنه، اشپزي، خیاطي، روغتیا، مالي تنظیم، د ماشومانو روزنه، د میړه د هغه د دوستانو سره ښه تعلقات ساتل، ټول
د تدبیر منزل موضوعات چې باید زده سي. دغسې زده کړې نه یوازې دا چې ښځې ته قدرت ورکوي چې خپل ځان، اولاد او خپل خاوند ته د ژوند یو سالم چاپیریال برابر کړي، بلکې د شریعت مقاصدو حفظ مال، حفظ نفس، حفظ عقل ته خدمت کوي. هر هغه عمل یا علم چې د شریعت مقاصدو د تحقق لپاره اړتیا وي هغه شرعاً مشروع او پر اسلامي حکومت تقویه واجب ده. دوستانو راسي پر ستونزو یو څه غور وکړو. حفظ نفس ته موږ په ټولنه کې ډېر بسیط او ساده ګورو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حفظ نفس باقي برخه په بل پیغام کې.